کله چې دا چرګه اذان وکړي نو تاسو به دا خبر اورېدلي وایي په کم کور کې چې چرګې اذان وکړو نو وایي دا چرګه به بیا خامخا حلالې که دې حلاله نه کړه نو دې کور ته به خامخا څه افت او تکلیف به ورته رسي دا خبره مو اورېدلې که نه ما له پخپله دلته څه ورځې کېږي یو ماشوم رالی رامنډې والی چې ورته ودرېدم مالې څه وې ویلې مور راولېږلم چې تپوس ته وکړه زمونږ چرګې اذان کړی دی و دې چرګې سره څه چل وکړو حلالې کړو تالې راوړو پخپلې وخورو څه چل وکړو دې مولیانو پخوا دا مشهوره کړې وه چې چرګه اذان وکړي نو بیا به یې حلاله کړي او ته به یې نه خورې په مولا صاحب به یې وخوري دا چرګانو چې به اذان وکړو به د مولا به ګټه وه هغه به خوړو ویلی مولا له ضرر نه ورکړي خو که تا وخوړه نو ګورې تکلیف به درله درکړي بیماریانې به درکړي درته پیدا کړي دا ټول د جهالت خبرې بلکې حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي د دې چرګ په باره کې وایي دا چرګ چې کله اذان کوي د ابوداود شریف روایت دی په دغه وخت کې دی فرشته ویني دا چرګ چې سار بانګ کوي و دی فرشته ویني نو دی اذان شروع او بل روایت کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي تاسو دې چرګانو ته ردې بدې مه وایي خاص کر د زنانو کې دا دغه ډېر موجود دی چې څنګه دې بچو ته خیرې کوي داسې د چرګانو ته هم ډېرې زیاتې کوي چوکۍ پسې هر وخت راغوستې او په دې خوله چې څه ورځي هغه هم دې چرګانو ته وایي نو نبی علیه صلات وسلام د دې نه منع فرمایلې ده چې تاسو دې ته کنزل مه کوئ ځکه وایي دا چرګ چې کوم دی وایي دا تاسو سحر د غفلت د خوب نه رابیداروي دا و دومره ښه کار کوي نو چې چرګ اذان کوي او هغه ملایک اینی او اذان دا خو د الله ذکر دی که نه څه غلط کار خو نه دی که نه نو که چرګ یې وکړو نو څه چلو شو څه د نقصان خبره خو نه ده خو داسې په دې خلکو کې مشهوره شوي دی که چرګ یې اذان وکړو دا به بیا حلالې که ژوندی دې پرېښوده وایي صافت او مصیبت به درته رسي دا هسې غلطه خبره ده او دا د جهالت خبره ده دین کې د دې هیڅ ثبوت نشته دی بعض خلکو خو بیا دا خبره مشهوره کړې و ویلې د کمې ښځې چې په مخ باندې ګیره راشي وایي د کمې ښځې چې په مخ باندې ګیره راله وایي په دغه کور کې به خامخا آفت او نحوست په پکې راځي نو که داسې یي چې د ښځې په مخ باندې ګیره راله دوه درې ډکي او د دې ښځې د وجه نه دې کور کې نحوست پیدا کړي نو اسلام کې د دې هېڅ ثبوت نشته که چرګې اذان وکړو ودېږي که زړه دې ورته کېږي هسې دې ورته اړه شوی بانه ولې جوړی خو ویې خوره حلاله یې که که او که نه نو بس ګرځي دي چرګه ده کور کې دي ګرځي خپلې دانې خپل نصیب بخوري نو د دې حلالول داسې لازم او ضروري نه دي نه د دې سره په کور کې نحوست وغیره دا ورسره نه راځي مشرکین مکه هغوی به